تکبیرونه به کومې ورځې نه شروع کیږي او په کومې ورځې باندې به ختمیږي او د دې الفاظ څنګه دي او زنانه به تکبیرونه څنګه وي او نارینه به تکبیرونه څنګه وي او کچره چانه یو منځ نه بعد تکبیرونه هیر شول نو دی به بیا دې سره ست طریقې کار کوي نو دا یو څه خبره به ان شاء الله زه تاسو سره په دې ویډیو کې بیانوم ټیک شو جی خاجي ټول نه اول دی خبره ترازو چې تکبیرونه به کومې ورځې نه شروع کیږي او په کومې ورځې باندې به ختمیږي نو زموږ عزتمندو تکبیرونه چې دي د لوی اختر نه یو ورځ مخکې به شروع شي او بیا به دا 15 ورځې جاری وي ښه د لوی اختر نه یو ورځ مخکې چې دی سحر مز نه بعد به شروع شي په دغه مکمل ورځې باندې هر مز نه بعد به ویل شي اختر په ورځ باندې هم ویل شي اختر په دویمه ورځ باندې هم ویل شي اختر په درېمه او څلورمه ورځ باندې چې دا شروع شي کنه نو مازیګر مز نه بعد بس دا بیا ختم شي ښه نو اوس ورځې او تاریخ په اعتبار سره به څنګه وي نو چونکې اخترونه چې دي مختلف ورځو باندې دي سعودي عرب توبه وغیرہ چې دي په شلم تاریخ باندې اختر دی یعنی د نئی پورس باندې منګل پورس باندې اختر دی او زموږ پاکستان کې اختر چې دی په 21 تاریخ باندې دی یعنی د شروع پورس باندې راځي نو سعودي عرب والا چې دي کنه د دې تکبیرونه چې دي اب د پیر پورس باندې شروع کیږي یعنی ګل ورځ وته باز خلک وي د ګل ورځې سحر مزنبات به شروع شي ټیک شو د ګل پورس به هر مزنبات ویل شي او نه پورس باندې باختري هغه په ټولو منځونه بعد ویل شي بیا شروع زیارت او جمعه د جمعې پورس باندې چې دای کله مازیګر مزنبات وای کنه سعودي عرب دوبه والا یادو مخه بس دا به د دې اخیری تکبیرونه صحیح شو او زمونږ پاکستان والا چې دی او یا که نور ځایونو کې چرته په 21 تاریخ باندې اختر وي نه د شروع پورس باندې هغه به کمی ورځ نه شروع کوي او په کمی باندې به ختمي دای چې دی کنه دای به د منګل ورځ نه شروع شي نه ورځ نه به شروع کی کنه پاکستان وغیرہ ها نه ورځ باندې بم وای تکبیرونه شروع ورځ باندې زیارت جمعه خالی پورس باندې مازیګر مز نه بعد چې کم تکبیرونه وای بس دا به اخیری تکبیرونه بیا خام صحیح شو جی دا ابتدا او اخیری ورځ شو صحیح شو اوس تکبیرونه بسنګ وای نارینه او زنانه نو زنانه په هر حالت کې رو تکبیرونه وای ځان سره پسلو आवाज پرو आवाज باندې بزان سره تکبیرونه وای خام او صلی چې دی کنه په هر حالت کې په تیز आवाज باندې تکبیرونه وای هر مزنه بعد په تیز आवाज باندې تکبیرونه وای او کچره دینه منس قضا شو او دا قضا منس را ګرځي کنه نو د فرض نه بعد به په تیز आवाज باندې تکبیرونه وای بیا صحیح شو او دغه شان که څوک ځان لمس کوي جمع سره منس نه کوي ځان لمس کوي کنه نو بیا به هم په تیز आवाज باندې تکبیرونه وای ښه ګوره اکثر خلک صحیح کو چې هغه ځان لمس کوي نو بیا پرو आवाज باندې تکبیرونه وای یا خو اړوي نو یې پرو आवाज باندې تکبیرونه وای نو ګوره که ځان لمس کوي تکبیرونه به وای لازم دي او په تیز आवाज باندې لازم دي ښا کچره چا تکبیرونه اون ویل چانه هیر شول او یې اون ویل نو دی ګناګار شو ښا د دې قزام بیا نشته دی په دې بیا الله تعالی نه بخنه غواړي استغفار په بیا کې صحیح شو اوس تکبیرونو الفاظ څنګه دي الفاظ داسې دي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد بس دا الفاظ دي هر مزنبات بدا یو پیرا بس وای صحیح شو بس دا یو څه خبرې وي کبه هم پکې تاسو ته تاسو کمنټ کې رابطه کول شي صحیح شو کوشش کوي دا ویډیو د ثواب پنځت باندې مخکې شیر کړئ الله رب العزت مخشاله با ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله پامان